د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. مخکې له هر څخه د روژې مبارکې میاشتې پر د رسېدو په مناسبت تاسو ټولو ته مبارکي وایم. الله دې وکړي چې دغه مبارکه میاشت د تاسې او موږ ټولو دپاره د رحمت، برکت، د ګناهونو د مغفرت او د دوزخ د اور څخه د نجات میاشت وګرځي. مرګلو موږ هم مخکې البته چې کوم لایو نیولی و اساسي هدف یې دا و چې د روژې مبارکې میاشتې په مناسبت د وخت ته تغییر ورکړو. نو هغه نو موږ دې نتیجې ته ورسېدو چې د روژې په میاشت کې باید دغه درسي وخت د افغانستان په وخت د شپې په 10 بجې شروع شي. نو تاسې خو الحمدلله اوله د روژې میاشت انشاءالله چې په خوابه مو پای ته رسولې پای ته ورسوله، خو امریکا کې اوس سهار دی، دوشنبې سهار 10 بجې دي، یعنی اولنۍ روژه دلته شروع شوه. موږ اولنۍ روژه بس په خوله دی او تاسو خو به انشاءالله چې تراویح هم کړي وي هغه به مو خلاصې کړي وي. مرګلو دغه درسي لړۍ په دوام کې موږ دا دریم درس دی البته چې د کنورسیشن یو بل پړاو ته داخل شوي یو، ځانګړي پړاو ته چې په هغې کې به مو زیات تاکید په کنورسیشن وي، لغاتو باندې وي، جملو جوړونو باندې وي او ترکیباتو باندې وي. نو اوس د روژې مبارکې میاشتې د اولې ورځې په مناسبت زموږ لړۍ پیل شوه. هغه ملګري چې خبر نه دي غواړم چې بیا هم یادونه وکړم چې د روژې مبارکې میاشتې کې موږ په اونۍ کې 2 ورځې یعنې دوشنبه او پنجشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 10 بجو درس لرو. انشاءالله د روژې نه وروسته به بیا هم انشاءالله تصمیم نیسو، وخت ته به تغییر ورکوو یا به په همدې وخت پاتې کیږو، بیا به هم د اکثریتو رایو په نظر کې نیولو سره تصمیم نیسو. خو اوس حاضر کې مرګلو د روژې مبارکې میاشتې کې موږ درس د افغانستان په وخت د شپې په 10 بجو شروع کیږي. نو اوس فکر کوم چې افغانستان کې هغه وخت دی چې تراویح خلاصې شوي دي، ځکه ځینو مرګلو مخکې را سره اړیکه نیولې وه نو یو تراویح خلاصې کړي وي. انشاءالله خدای دې وکړي چې دا مناسب وخت وي. خو خیر هغه او دوبۍ او سعودي نه مرګلي را سره په تماس کې وو. اول ته سیستم داسې دی چې دوی اول فکر کوم شپې له اړخه شپې له طرفه دوی کار کوي او د روژې کې البته د ورځې طرفه دوی بیا هغه وي بیکاره وي. نو خدای دې وکړي خیر دی هغه مرګلي چې رسیدګي نشي کوی یا کار کوي یا کار کې مصروفه دي نو موږ خپله ویډیو بیا هم شیر کوو، کوی شي وروسته به ځینې مستفید شي. ښه مرګلو مخکې موږ د کنورسیشن په پړاو کې چې کوم مراحلو ته داخل شوي یو هغې کې انټروډکشن البته بیسیک انټروډکشن هغه ټول اړخونه یې موږ وسنجول چې څنګه انټروډکشن کیږي، څنګه سلام کلام کیږي، څنګه د ځان معرفت کیږي او څنګه د فرست او میډل نیم لاست نیم د خپل او د نورو مرګلو یا د فامیل په باره کې هغې په باره کې پروناونس لکه how to pronounce something, what's your name, what's your first name, what's your middle name, what's your last name, what's your father's first name. په دغه مواردو نه ټولو مو خبرې کړې دي. نن مرګلو یو بل پړاو ته داخلیږو نو چون درس مو ډېر وخت ویلی نه دی دې په خاطر چې موږ سره کافي وخت وي نو زه به اوس درس شروع کړم. وبړوم د کمره تختې ته خدای دې وکړي چې ولیدی شي. که څه ستونزه به مرګلو تاسې وایئ حتما یو ستونزه خو به ستاسو له اړخه دغه وي چې تاسې به وایئ چې هلته ګروپ معلومیږي. خیر دا خو به هغې کوم سواد دي نه خدای دې وکړي چې کومه ستونزه نه وي. زه به دا دې طرف ته کمه نو که تاسې تخته انشاءالله چې اوس به صحیح لیدی شئ. فکر کوم چې دې کې به کومه ستونزه نه وي. ما دغه د سکرین هغه لږ کم کړی دی رانه. ښه مرګلو نن درس شروع کوو. نن چې کومه موضوع ما ټاکلې نن چې په کومې موضوع باندې خبرې کوو هغه present participle and past participle adjectives او د دې ترڅنګ proper adjectives او د هغې ترڅنګ ځینې اکسپریشنو باندې خبرې کوو چې انشاءالله زه به د اکسپریشن اوس درته ووایم چې په انګلیسي کې کارول کیږي. نن مرګلو د 5مې میاشتې یا د مې 6 تاریخ دی د 2019. نو ویلی شو چې today is May 6th 2019. نو 2019 یا د 2019 کال د مې یا 5مې میاشت 6 تاریخ دی. مرګلو اول خو د ځینې اکسپریشن درته وایم چې انګلیسي کې ځینې اکسپریشن کارول کیږي او ډېر عام دي هغه وایم بیا وروسته له هغې نه خپل درس ته داخلیږم. البته دا هم د درس جز دی. یو مرګلو excuse me او د ساري ترمنځ فرق درته ښیم. excuse اول د excuse باندې خبره کوم چې excuse څه ته وایي. مرګلو excuse اصلا بخښنې ته م وایي
او excuse بهانې ته وایي چې څوک بنا کړي لکه موږ تاسو خلک پلمه ورته وایي پلمه دغه پلمې ته وایي ښه نو مرګله وایي تخته لګره ټیټه که نو زه به داسې وکړم خدای دې وکړي چې اوس صحیح شوي وي سید افغان صاحب نو اوس داسې دی مرګلو چې excuse هم بهانه یا پلمه او هم بخښنې ته هم وایي اوس د بهانې په سیستم مرګلو زه چې د معنا نه لیکم کله چې وایم تاسو دې ته لیکئ تاسو را باید کتابچه قلم وي نو excuse د بهانې په سیستم لکه ووایو بهانې په سیستم لکه don't لکه امر یا جمله نیگیتیو امپیریټیو موږ ویلي دې مشکل نشه don't make excuses چې جمع یې کو خو ایس ورچو کنه don't make excuses یعنی بانې ما کوه don't make excuses سمانه بانې ما کوه نو دلته excuse دی بانې په نامه او جمع خو ایس خوري تاسو الحمدلله دا ټوله طریقې کړي دي پوه شئ یا زه وایم چې هغه he is making excuses هغه بانې کوي یا he is looking for an excuse هغه د بانې په تلاش کې دی نو excuse همداسې لغوي معنا لکه بانه او بخښنې ته هم وایي خو د دې نه کره تیر شو زه تاته وایم you should not make excuse ځکه should موږ ویلی دی مرګلو که نه موږ خو پرون هغه بله درس کې ویلی دی چې should ته باید دا وکړي دا ونه کړي you should not make excuse for going to school یا for not going to school نو مقصد مرګلو excuse چې شته وایي بانې خو دې سبا کوم ورب تاسو استعمالوئ د بانې make جوړول make excuse یعنی بانه کول make excuse ښه مثلا پرون ما یو بنا وکړه نو څنګه به I made excuse yesterday نو دا make به چې شته بدل شي دویم فرم ته دویم فرم د make چې شته دی made تاسو به ویل it is made in Japan it is made in Afghanistan make made I made an excuse ان مې ځکه واچولو مرګلو چې دلته په واویل ساوند باندې شروع شوی دی I made an excuse نو دا الحمدلله دې څه تاسې بلدې اوس به اصلي خبرې ته راشم دا خو دغسې لغوي excuse me چې موږ وایو مرګلو excuse me دغه کلمه اصطلاح موږ په انګلیسي کې ډېره کاروو د دې هدف چې شی دی دا کله کاروی شو excuse me دا معنی چې بخښنه غواړم خو مرګلو فکر مو دا هغه excuse I am sorry نه دی یو I am sorry او بل excuse me د توجه د جلب دپاره ویل کیږي چې د چا توجه ځان ته راواړوي مثلا ته په لاره روان یو څوک د لاره مخه کې ولاړ دی excuse me sir یعنی وبخښه لکه موږ وایو چې وبخښه یا مثلا موږ نه یو ځای ادرس غلط دی یو چا نه د ادرس پوښتنه کوو نو دې په ځای چې موږ ورته وایو چې یا ورته وایو چې یعنی غیر لکه رسمي که نه داسې غږ وکړو بهتره ته excuse me sir یعنی صاحب بخښنه غواړم how can I go to مثلا یو ادرس ورته وایي how can I get to یو ادرس ورته وایي زه دغه ځای ته څنګه تللی شم ورته excuse me sir where is hotel وبخښه صاحب هوټل چیرته نو excuse me sir سره تاسې د هغې توجه هغه بې پامه دی د هغې تاسې پام ځان ته راګرځوی شئ نو excuse me sir یا ښځه وي excuse me ma'am excuse me sir تاسې sir د سړي دپاره او ma'am د ښځې دپاره کاروی شئ ma'am ښه excuse me sir excuse me ma'am چې برټش کې دی excuse me madam خو دا میډم دلته امریکې کې بیخي نه کارول کیږي برټش کې کارول کیږي همدا وجه پاکستان کې میډم وایي ځکه چې هغه متاثر دي د برټش یا د برطانیې نظام نه نو همدا وجه چې دوی میډم وایي نو دوی پاکستان کې وایي excuse me madam خو امریکې کې وایي excuse me ma'am یا excuse me sir what's your telephone number excuse me sir what's your name نو دې په خاطر چې نوم دې چې شی دی ادب کې excuse me یعنی زه بخښنه غواړم وبخښه یعنی توجه د جلب دپاره excuse me sir where is the university where is Afghan university here نو تاسو اول مرګلو دا وایئ بیا تاسو یو پوښتنه کوئ دا د excuse me په باره کې یو مختصره
هغه وه مرګلو د I am sorry سره فرق څه دی I am یا I'm لنډیز دی کنه د چی شي I am دا خو تاسو I am یا I'm sorry excuse me خو د توجه د جلب دپاره دی یعنی مخکې د دې نه چې ته د یو اشتباه مرتکب شي ته excuse me وایي او I'm sorry یعنی دا معنی چې زه بخښنه غواړم وبخښه خو دا هغه وخت کې مرګلو ویل کېږي چې ته یو اشتباه وکړې دغه اشتباه د جبران په خاطر ته بخښنه غواړې نو ته I'm sorry بخښنه غواړم مثلا ته په لاره روان یې excuse me دې ونه ویلې excuse یو چا باندې دې پښه کېښوه نو ته I'm sorry یعنی بخښنه غواړم نو دغسې صورت کې تاسو ویلی شئ یا چا نه دې پوښتنه وکړه what's your first name هغه ته چې my first name is خان بیا خبرې شوې خبرې تاسو نه نوم هېر شو بیا چې first name یې دې څه شی و I'm sorry what's your first name again یعنی بخښنه غواړم نوم دې څه شی دی یعنی what's your name again نو لکه تا نه هېر شو نو بیا I'm sorry پوه شوې یا یو غلطي وشي تاسې کولی شئ I'm sorry نو دا excuse me سره د دې فرق و مرګلو excuse me او I'm sorry دا فرق لري دا اکسپریشنې وي اوس راځم اصلي درس ته راځم مرګلو چې هغه present participle and past participle adjectives دی ښه اوس مرګلو adjective موږ ویلی دی چې adjective چې دی اوس راځم present participle and past participle الحمدلله دا دواړه ټینسونه موږ ویلي دي past participle adjective مرګلو present participle او past participle خو adjectives یعنی ځینې مرګلي وایي participle تاسې participle مایه present participle په د پی باندې فشار وایي present participle and past participle adjectives موږ به دا صفتونه وایو مرګلو ښه present participle مرګلو دغته وایي present participle دې ته وایي چې ing وخوري present participle adjective هغه participle هغه adjective ته وایي چې څه واخلي ing کله هغه صفت چې اخر کې ing وي تاسو ویلی شئ دا present participle adjective دی هر هغه صفت یا adjective چې اخر کې ing وخوري هغې ته present participle adjective وایي خو past participle تاسو ما ویلی دي past participle adjective هغه ته وایي چې اخر کې ed وخوري چې څه ed مرګلو موږ تاسو دغه سافکس په نامه یو څه شی ویلی دي وروستاړی نو کله چې کوم صفت ing اخر کې وخوري دغه present participle adjective وایي او که ed وخوري دغه past participle adjective وایي دغه ښه فرق یې څه شی دی اوس زه درته دې فرقونه وایم مرګلو چې دې اوس خو تاسې پوه شوئ مثلا که زه ووایم چې boring دا صفت دی که نه چی شی وخوړه اخر کې ing boring نو دا present participle adjective دی ځکه چې ing وخوړه که چېرته دغه boring زه ed ورکمه bored دا معنا چې دا اخر کې ed وخوړه کله چې ed وخوري دې ته وایي چې past participle adjective دغه past participle adjective وایي مرګرو یا مثلا interested confused مرګلو ډیر دی fascinating نو دا ډیر دی annoyed نو دغه present participle adjective او past participle اوس درته وایم چې مرګلو فرق څه شی دی اوس خو تاسې پوه شوئ چې مثلا که زه بل وایم interesting مثلا دلچسپ جالب دغه ed که ورکړم نو دا به past participle interested وګوره دا present participle adjective past participle adjective اوس راځم چې دوی استعمال کې څه فرق دی اوس به زه د استعمال طریقه تاسو ته یو ذهنیت پیدا شو مرګلو چې present participle adjective او past participle adjective څه ته وایي اوس راځم ښه مرګلو present participle adjective چې دی present participle adjective چې د ing adjective هغه ته وایي چې اخر کې ing خوري دا ing چې کله اخر کې وخوړه دا مرګلو د فیلینګز دپاره شي دپاره کارول کېږي
things دپاره دا د شیانو دپاره کارول کیږي د یو شي دپاره مثلا درس دی زه وایم this lesson is boring یعنی دا درس خسته کونه دی this lesson is interesting دغه درس دلچسپه دی شیانو دپاره او past participle adjective چې دی past participle که د past participle adjective کوم مرګلو دا د اشخاصو دپاره کارول کیږي past participle دا معنی چې ایډي اخر کې خوري دا د people یا د اشخاصو دپاره کارول کیږي چې یو څوک احساس کوي feelings یعنی څه احساس کوي زه ووایم I am bored نو مرګلو زه داسې نشم ویلی چې I am boring I am boring داسې نشم I am bored I am tired I am interested I am annoyed ټولو ته به ایډي د اشخاصو دپاره ورکوو مرګلو خدای دې وکړي چې په دې پوه شوي وی present participle adjective ing خوري دا د شیانو دپاره کارول کیږي past participle adjective اخر کې ایډي خوري دا د اشخاصو د احساسات چې څنګه حس کوي د خوښۍ سره کم ته د حس دپاره کارول کیږي چې دوی څنګه احساس کوي د احساس دپاره کارول کیږي feelings دپاره زه اوس درته جمله لیکم مرګلو تاسو بیا پوهیږئ زه نور هم د دې هغه درته وایم وضاحت درته کوم د دغو خبرو مثلا زه وایم I am bored دا معنی چې زه ستړی یم مرګلو داسې نشو ویلی چې I am boring نشو ویلی یا I am tired یا he is tired وګوره مرګلو د tired ایډي چې خوړلی درته past participle adjective دا داسې دی چې دا خاص ایډي خوري یا مثلا یا she is annoyed هغه خفه ده یعنی احساس د خفګان کوي she is annoying داسې ing نشو ورکوی مرګلو د اشخاصو دپاره به تاسو ټول ایډي وراچوئ ځکه دا past participle adjective دی دې ته وایي چې past participle adjective ټول صفتونه چې اخر کې ایډي وخوري دغه past participle adjective ګرامر کې وایي دا د اشخاصو دپاره د اشخاصو د احساس دپاره کارول کیږي چې ته څنګه احساس کوي I am tired یعنی زه احساس د خستګۍ کوم ستړی یم I am tired زه ستړی یم I am bored ستړی یم I am annoyed خفه یم نو مقصد دا هغسې یعنی چا خفه کړی یم یو شي ستړی کړی یم یو شي خسته کړی یم دا معنی چې یو شي ستونزه را بخلي دا معنی چې یو شي نه خسته شوی یم دا معنی چې یو شي خفه کړی یم ښه اوس مثال که زه ووایم داسې ووایم this lesson دغه درس lesson چې ته وایي درس ته this lesson is دغه درس بو ing ور واچوم مرګلو ګورئ دې ته به همیشه ing ورته داسې نشه ویلی چې this lesson is bored دغه درس نه boring یعنی د درس خسته کونه دی نو تاسو د درس دپاره چې یو شی دی یعنی شخص نه دی یو شی چې خسته کونه وي د خستګۍ باعث کیږي تاسو this lesson is boring دغه درس خسته کونه دی this lesson is interesting دغه درس دلچسپه دی ښه this lesson is مثلا یا it is interesting داسې به مرګلو نه وایي چې مثلا it is interesting مرګلو بیا کله چې اخر کې present participle adjective وي یعنی ing اخر کې خوړلی وي دا په دې معنی چې دغه شی باعث د خستګۍ شوی دی this lesson is boring دا معنی انتقاد دی چې دغه شی باعث خستهکونه دی یعنی باعث د خستګۍ شوی دی یعنی یو څوک یې بورډ کړی دی دا چې کله بورینګ شو دا معنی چې د درس یو څوک بورډ کړی دی مثلا I am bored زه خسته یم ولی because the lesson is boring ځکه چې د درس خستهکونه دی مثلا که دا interested کم I am interested زه
دلچسپي لرم. ولې؟ because the lesson is interesting. ځکه چې د درس دلچسپه ده. نو کله یو شخص په د ایډي حالت کې چې وي، شخص په دې حالت کې وي ځکه چې د شای په دې حالت کې وي، یو څوک په دې حالت کې وي ځکه چې د بل په دې حالت کې وي. نو مرګلو دا اصلا فاعلي حالت دی او دا هغه مفعولي حالت تقریبا دی، یعنی دا اصلا عامل دی، دا عامل دی. مثلا د یو شي دپاره عامل کیدای شي. یا په بل اصطلاح مرګلو که درته ووایم د این جي باندې همیشه اتهام دی. چیرته چې این جي راغلی وي لکه present participle adjective دا مثبت نه دی، دا منفي اړخ دی. او کله چې ای ډي وي مثال دا یو فاعل وي خو دې باندې انتقاد دی. I am boring یا اوس یو بله جمله درته لیکمه. اوس تاسو چې پوه شئ تاسو ماته خپله فرق ویئ. که زه داسې ولیکمه خامخا I am bored. زه خسته یم. دا معنی چې I am bored دا معنی چې زه خسته یم، یعنی یو شي خسته کړی یم، زیله کړی یم. صحیح دی؟ داسې که ولیکمه I am boring مثال اشخاصو دپاره راولو څه معنی؟ که اشخاصو دپاره راشي I am boring. دې جملې څه فرق دی؟ مرګلو د اول کې I am bored زه خسته یم دا معنی چې یو شي خسته کړی یم. د دویم کې I am boring دا معنی چې زه خپله د چا د خستګۍ سبب شوی یم، زه خپله په چا باندې بوج یم. مثلا زه ما ډېرې ګډې وډې خبرې وکړې، زه تا ته وایم چې I am sorry لکه د اوس مو وویلې، زه د اوس مو ویلې I'm sorry I am boring. I'm sorry بخښنه غواړم. I am boring یعنی زه د خستګۍ سبب شوم، زه باعث د خستګۍ شوم. نو I am boring که د اشخاصو دپاره present participle adjective راشي نو دا به داسې وي لکه عامل دی هغه شي. خدای دې وکړي چې په ښه استاد وایي د حروفونه که لږ واضح ولیکي. بلکل. نو مرګلو بلکل زه به ولیکمه. نو I am boring دا معنی چې عامل دی خستګۍ. I am boring خپله خسته یم د دې لپاره بل شی باعث شوي دي. نو مرګلو تاسې اکثره وخت چې کله دغه present participle adjective یا past participle adjective کاروئ دغو استفاده ډیره مهمه ده. خدای دې وکړي چې دا صحیح استفاده کوئ. مثلا confused وګوره دا confused past participle adjective دی. نو داسې وایي I am confused. داسې به نه وایي چې I am confusing. نه I am confused. اوس مثلا یو بل the lesson is confusing. دغه درس چې دی confusing دی. نو تاسې به confused I am confused because the lesson is confusing. نو تاسې به شیانو دپاره معمولا ING یعنی present participle adjective استفاده او د اشخاصو دپاره past participle adjective. ښه یا مثلا exciting درته ووایم. تاسو ټول صفتونه شاید بریدلی وي. excited هیجاني. she is very excited. هغه ډېره هیجاني دی، ډېر یعنی هیجاني حالت کې دی. because the movie is exciting. ځکه چې د فلم هیجاني حالت کې دی. نو تاسې exciting بیا تاسې داسې کولی شئ she is very excited because the movie is exciting. تاسې په ژوند کې نشئ ویلی چې because the movie is excited. نه همیشه د شیانو دپاره به تاسې څه شی کاروئ ING. interested annoying. مثلا مرګلو annoying او annoyed. annoyed معنی خفګان ته وایي. خو چې یو سړی خفه وي I am annoyed یعنی زه خفه یم because the incident was annoying. ځکه چې هغه حادثه د خفګان وړه وه، یعنی دغه حادثې ما ته خفګان راکړو. The incident was annoying
That's why I am annoyed. نو زه ځکه خسته یم. ښه دا مرګلو تاسو ته ما یو ذهنیت درکړو هغه دا چې تاسو ته پاتې ولګېده چې د present participle adjective او past participle adjective ترمنځ څه فرق دی. هغه مرګلو دا موضوع پیچیده دی. دا زه یعنې یو بل طریقې باندې دا ما درته تشریح کوله مرګلو وبخښئ ما په یو بل عامل او معلول په اساس باندې دغه موضوع درته کوله خو هغه عامل او معلول هم خپله پیچیده موضوع دی. خو دومره به درته ووایم چې آینجي چې خوري همیشه شیانو دپاره کارول کیږي. مثال دغه مثلا کتاب دی ما سره د کتاب ډېر جالب کتاب دی. زه وایم چې this book is very exciting, this book is very interesting, this book is very مثال هر رقم چې fascinating تاسو ټول آینجي به د شي دپاره به همیشه آینجي ور او د اشخاصو دپاره تاسو همیشه ایډي ور واچوئ یعنې past participle adjective استفاده کوئ. مثلا I am very interested داسې به نه وي چې I am very interesting. I am very interested. I am very tired. I am very bored. نو تاسې به ایډي ټولو ته ور I am very fascinated. I am very annoyed. نو تاسې به مرګلو دغه اشخاصو دپاره ایډي کاروئ او د شیانو دپاره آینجي. خو ما درته وویلې فرق چې که چیرته د اشخاصو دپاره تاسو آینجي استعمال کوئ یا د حیواناتو دپاره استعمال کوئ تاسو دا کار کوی شئ خو معنا به متفاوته وي. معنا په دا معنا متفاوته چې ما وایي چې I am bored زه ستړی یم یعنې خپله یو بل شی د ما خستګۍ سبب شوي. خو که زه وایم چې I am boring دا معنا چې زه خپله د خستګۍ باعث یم. I am boring یعنی زه خپله د خستګۍ باعث یم یعنی بل څوک مې خسته کړي ځکه چې زه بورینګ یم. دا داسې یعنی زه ستړی نه یم ولې زه د بل چا د ستړیا یا د بل چا د خستګۍ باعث یم عامل یم لامل یم په اصطلاح. مثلا یا داسې زه که ووایم مثال I am very interesting که ووایم دا ډېر معمول نه راځي خو که ووایم I am interesting زه جالب یم دا معنی چې زه خپله د نورو دپاره د جلب باعث یم د نورو د خوښې باعث یم د یو چا د مثلا د جذابیت یعنی جذاب یم. I am interesting داسې راځي خو په دغه کله چې زه په دغه سیستم کې ووایم دا معنی لکه ما د یو جنس په صفت لکه یو شي په توګه مې یو ځان استفاده کړی وي یعنی ځان مې یو په داسې موقف کې قرار ورکړی وي لکه د یو شي په صفت چې یعنی نورو ته جالب یم لکه یو شی. دا معنی I'm interesting دا معنی people are interested to talk to me, people are interested to sit with me, people are interested to listen to me یعنی خلق کو ته دا جالبه دی یعنې خوند ورکوي چې ما سره کینی ما سره خبرې وکړي. سو نو ځکه I am interesting for people نو زه د خلکو دپاره یعنې د جالب یم یعنې دغسې. نو خو معمولا نه راځي ما درته فرق ویلی که څوک پوښتنه درنه وکړي داسې پوښتنې شته داسې خلک شته چې همدې پوښتنو ته چک ناشت دي او ممکن ذهن کې داسې د خبره چې ما کوله داسې یو څه ذهن کې تیر شوي وي نو تاسو باید د هر چا په مقابل کې یو ځواب ولرئ. نو همدې ځواب همدا دی چې ځینې وخت کې د اشخاصو دپاره present participle adjective کارول کیږي خو هغه په یو بله معنا متفاوته معنا په دې معنا چې دی به باعث شوی وي د هغې شي دپاره. نو مرګلو زه بلې تختې ته چې بله موضوع دی هغه هغې دپاره زه بیا اړومه. ښه 28 دقیقې مرګلو اوس ما درته proper adjective په نامه یو بله موضوع ټاکلې ده. اوس به proper adjective ته لاړ شم. ښه proper مرګلو د adjective ما ځکه درته ونه ویلې چې که تاسو فکر وي موږ adjective ویلی دی ما adjective تاسو تعریف کړی دی د adjective مې تاسو ته مثالونه درکړي وو او دغه present participle adjective او past participle adjective دا خو د adjective اقسام وو. نو که فکر مو وي موږ degrees of an adjective ویلی دي چې positive degree of an adjective, comparative degree of an adjective, superlative degree of an adjective. نو ځکه ما په adjective باندې زیات تمسک ونه کړو ځکه چې دا موږ مخکینی درس دی دا موږ ویلی دی تاسو زده کړی دی adjective کې تاسو ته کومه ستونزه نه وه ولې present participle adjective and past participle adjective دا خپله د adjective د اقسامو نه دوه قسمونه وو چې proper adjective هم دریم قسم دی صفت نه دی. proper اول به اوس درته proper ووایم ځکه دا موږ نه دی ویلی. proper معنا خاص یا ځانګړی proper adjective یعنی ښه ځانګړی صفت
مرګلو proper adjective هغه adjective ته ویل کیږي چې هغه د proper noun نه ایستل شوی وي. چې نه proper noun نه یا د خاص اسم نه یا د خاص نوم نه. proper noun مرګلو noun خو اسم ته وایي او اسم کې موږ ډېر اقسام لرو چې proper noun دی common noun material noun abstract noun collective noun concrete noun هغه سي پسې دا compound noun simple compound noun open هغه ډېر اقسام. نو یو د اقسامو د اسم نه proper noun دی یعنی اسم خاص مرګلو دغه ویل کیږي چې د هر چا دپاره نه کارول کیږي یعنی عام نه وي. proper noun هغه اسم ته وایي چې عام نه وي. مثلا که زه وایم چې پن قلم دا عام نوم دی دا common noun دی عام نوم دی common ځکه common noun دی که دم پن دی this is a pen که بلم وي پن بله ټولو ته پن وایو. خو proper noun یخ ته وایي مرګلو چې ته ټولو دپاره هغه نشي کارولی. ته ټولو دپاره مثلا زه وایم چې خالد proper noun دی ځکه چې زه هر چاته خالد نشم ویلی ځکه دا اسم خاص دی یو ځانګړي شخص دپاره کارول کیږي. او مثلا یا په اصطلاح زه وایم افغانستان proper noun دی مرګلو proper noun ځکه چې زه هر ملک ته افغانستان نشم ویلی. افغانستان یو ځانګړي ځای نوم دی چې د هر ځای دپاره نشم کارولی. نو دا یا مثلا که زه وایم انډیا د ځای نوم دی ځانګړی او یا زه وایم چې پاکستان د ځای نوم دی ځانګړی. زه انډیا ته پاکستان نشم ویلی پاکستان ته انډیا ته افغانستان دا خپله نو دا ټول proper nouns دي دا ټول مرګلو proper nouns دي. نو اوس proper adjective څه معنا؟ proper adjective یا خاص صفت. proper adjective هغه صفت ته وایي چې د proper noun نه راایستل شوی وي. proper noun څه معنا؟ مثال افغانستان اوس درته دا طریقې ښیمه. مثلا زه وایم where are you from مرګلو دا موږ ویلي دي ټول دا پوښتنه ډیره کیږي where are you from ته د کوم ځای اوسیدونکی نو ته به څه وایې چې د افغانستان وي I am from Afghanistan زه د افغانستان یم یعنی زه د افغانستان اوسیدونکی یم from I am from Afghanistan زه د افغانستان اوسیدونکی یم. مرګلو دغه افغانستان چې دی دغه proper noun ویل کېږي اسم خاص دی. نو proper adjective څه ته ویل کېږي؟ proper adjective هغه adjective ته وایي چې هغه د proper noun نه ایستل شوی وي. څنګه راشئ افغانستان نه proper adjective وباسو. I am from Afghanistan I am Afghan دغه مرګلو افغان چې دی دا proper adjective شو. ولی proper adjective ځکه چې د proper noun یعنی افغانستان نه ووتو. نو ویلی شو I am from Afghanistan زه د افغانستان اوسیدونکی یم I am Afghan زه افغانی یم. دغه افغانی دغه صفت دی او صفت کې ځانګړی یا خاص صفت دی چې د خاص نوم یعنی افغانستان نه راوتلی دی. Afghanistan Afghan Where are you from? I am from Afghanistan I am Afghan. مثلا Where is your teacher from? تا استاد د کوم ځای دی He is from Afghanistan He is Afghan. نو دا مرګلو دغه یعنی دغه proper adjective دی. خدای دې وکړي په دې باندې پوه شوي وای. مثال یا په بل صورت زه دا افغانستان مثال که نشي دلته پاکستان شي دا Where are you from? I am from Pakistan I am Pakistani دلته بیا چې کو proper adjective به څه شي Pakistani. دا مرګلو دا proper noun دی او د proper noun نه چې دغه صفت راووتو دغه proper adjective ویل کېږي Pakistan Pakistani.
ښه مرګلو امریکا به څه شي دا به تاسو نه پوښتنه وکم where are you from I am from America نو دا خو امریکا خو اسم خاص دی proper noun دی نو proper adjective به څوک وباسي I'm American نو دا به څه شي American where are you from I am from America I am American مرګلو دا ډیر مهم دی خو ما مخکې تاسو ته ویلي وو چې زه درته یوه طریقه ښیم تاسو به شلو نورو طریقونې فکر کوئ هغه په څه معنه هغه په دا معنه چې ما درته وی چې where are you from ما دلته are استعمال کړی او دلته مې you استعمال کړی دی تاسو به دا ټوله بدلوئ ما ویلي where are you from ته ووایه where is your friend from مرګری دی کوم ځای اوسېدونکی دی where is your classmate from همصنفي دی کوم ځای اوسېدونکی دی where is your teacher from او David Warner I'm American ډېر ښه دا I'm American دی کې American چې دی proper adjective دی د proper noun American derive یعنی راوتلی دی ډېر ښه او اجي صاحب ته ډېره ښکلې خبره کړې ده چې انجي د things شیانو دپاره او ایډي د اشخاص دپاره کارول کېږي بلکل ته ښه پې پوه شوی مرګلو تاسو دا مختلفې جملې جوړې کړئ زه وایم where is your classmate from ته هم صنفي د کوم ځای دی ته به وایې he is from Canada هغه د کاناډا دی he is Canadian هغه د کاناډایي دی he is Canadian Canada Canadian America American ha India where is your teacher from my teacher is from India he is Indian India Indian مرګلو نو دا proper adjective the India چله Indian نو خدای دی وکي په دې پوه شئ مرګلو تاسو به رقم ته جملې جوړوئ په همدا جمله به اکتفا نه کوئ چې ما درته وویل چې where are you from تاسو به where is your classmate from مثلا where is Karzai from Karzai is from Kurz Karzai is from Afghanistan دغه کرزی چې ورته وایي ځکه ورته وایي چې هغه د کرز دی he is from Kurz he is Karzai he's from Afghanistan he's Afghan he's from Pakistan he's Pakistani he is from India he's Indian he is from Canada he is Canadian ها راشه مرګلو بله طریقه ځینې اسمونه داسې دي چې هغه وقت لږ فرق کوي مثلا ځینې خاص نومونه دا خو به زه واچوم دغه دا from ښه مرګلو مصر که موږ مصر وایو where are you from ته د کوم ځای که زه وایم چې زه د مصر یم نو داسې خو به نه شو ویلی چې I am from مصر I am from مصر په انګلیسي کې مصر ته یو ځان ته کلمه کارول کیږي چې هغې ته څه وایي I am یا I'm land from مصر ته Egypt I am from Egypt I am from Egypt Egypt مثلا مرګلو مصر ته وایي مصر ښه مثلا عربي کې ډېر ښه وایي من أين أنت یعنی ته کوم ځای أنا من مصر زه د مصر أنا مصري یعنی زه مصری یم أنا من مصر أنا مصري نو مرګلو دغسې په انګلیسي کې دی I am from Egypt I'm Egyptian زه مصري یم نو بیا به څه وایي I am from Egypt I'm Egyptian زه مصري یم I am from ښه مرګلو دا یعنی دا مهمه وه دې ترڅنګ یو بله کلمه چې یونان دپاره موږ څه کاروو I am from ښه یونان دپاره مرګلو موږ څه کاروو ګریس یونان ته وایي I am from Greece I am Greek
I am Greek زه یونانی یم. I am from Greece زه د یونان څخه یم. I am Greek زه یونانی یم. نو گریس هغه ځای ملک ته ویل کیږي مثلا، او گریک هغه خلکو ته ویل کیږي چې هغه ته اوسیږي. نو دا یعنی هغه متفاوت الفاظ وو. یو بل درته وایم، یو بلم جالب چې تاسو کیدای شي دې سره ستونزې، انګلند نوم مو کیدای شي اورېدلی وي، حتما مو اورېدلی دی. Where are you from? I am from England. England. زه د انګلستان یم. I am from England. زه د انګلند یعنی انګلستان څخه یم. I am دا به څنګه کړو؟ English. I am English. انګلند به څنګه بدلو مرګلو؟ English. نو I am English څه معنا؟ I am English زه انګریز یم. Where are you from? I am from England. I am English. زه د انګلستان څخه یم، زه انګریز یم یا انګلستانی یم. نو انګلند دپاره به مرګلو انګلیش. نو انګلیش دوه معناوې لري. انګلیش د انګلستان اوسیدونکو د ژبې ته نسبت کیږي، او انګلیش د انګلستان اوسیدونکو خپله اوسیدونکو دپاره هم کیږي. نو انګلیش هم مفرد شو، هم سینګولر هم راځي، سینګولر as a language، هم پلورل یا جمع هم راځي. دا معنا English is a good language. English is an international language. نو دا ځکه وګوره سینګولر دی. انګلیسي، English is an international language. انګلیسي یوه نړیواله ژبه دی. English are یا English are living in England. English are living in English یا English live in England. د آر مې ځکه درته وویله چې تاسې دغه آر سره پوه شئ. English are intelligent. انګریزان مثال هوښیار دي. English are intelligent. نو کله چې موږ د proper adjective په صفت دا وکاروو مرګلو، تاسو ورسره د plural to be verb هم استعمالولی شئ. English are English are intelligent. نو مرګلو خدای دې وکړي په دې باندې پوه شوي وئ. زه د ویډیو ګورم او 2:40 ته رسېدلي، فکر کوم چې هغه هم دا وي. خو یو خبره کوم، هغه څنګه کومه خبره؟ هغه مرګلو دا خبره چې که تاسې ما ټولو کلماتو ته متوجه شوي وئ، خو فکر نه کوم متوجه ډېر محدود خلک کیدای شي متوجه، ما دلته به هر پراپر ناون به مې چې لیکلو د اول حرف به مې غټ لیکلو، که دغه پراپر اجکټیو به مې لیکلو دغه اول حرف به مې غټ لیکلو، ای ما غټه لیکلي. نو تاسو باید مرګلو یو طریقه په ذهن کې ونیسئ، که پراپر اجکټیو وي که پراپر ناون وي، د دواړو به تاسې اولنی حرف به کیپیټل لیټر همیشه لیکئ، ولو که جملې په سر کې وي، جملې په منځ کې وي، که جملې په اخر کې وي، تاسې به همیشه مرګلو د اولنی حرف د پراپر ناون همیشه غټ لیکئ. نو مطلب دا که تاسو مطلب مې څه و؟ مطلب مې دا و چې که تاسې لیکئ چې انګلند اول جی ای به غټه وي، انګلیش دا به هم غټه وي. پراپر ناون، پراپر اجکټیو. افغانستان وګوره دغه ما هغه غټه کړه، د اول ای مې غټه کړه، افغانستان، افغان. تاسو هیڅ کله مرګلو دغه ای کوچنی نشئ لیکئ، دا به همیشه افغانستان، افغان، انډیا، انډین. نو اوس مرګلو دا proper noun, proper adjective. Canada, Canadian. وبخی Canadian. America, American. نو مرګلو فکر خدای وکړي چې په درس باندې مو لږ ذهن خلاص شوی وي. واقع چې ځینې پیچیده موارد کې و، څه نه څه به سخته و، ستونزمن به و، خو فکر نه کوم چې دومره هغه و. نو مرګلو که زه داسې مختصر مرور وکړم دې په خاطر چې لږ مو ښه ذهن کې کیني، هغه به دا وي چې ما درته اکسکیوز خپله بخښنې یا بانې ته وایي، پلمه، څوک چې بنا کوي. مثلا که یو څوک ډېرې بانې کوي موږ وایو
he is making a lot of excuses. هغه ډېرې بنې کوي. نو ما درته وایي چې excuse سره به د بنې په صفت تاسې make استعمالوئ. make کولو ته جوړولو ته وایي، خو د excuse سره د کولو په معنا راځي. make دویم فرم made دی. make made making. مثال I didn't go to school yesterday. زه پرون مکتب ته لاړم نه. I made an excuse. ما یوه پلمه وکړه. ما یو پلمه ورته وکړه. نو مطلب I made an excuse for not going to school. یعنی ما یوه بنا وکړه د مکتب ته د تګ نه په خاطر، یعنی چې دې په خاطر چې مکتب ته لاړم نه ما بنا وکړه. اصلا لغوي معنا داسې دی. بل دلته امریکي سیستم داسې دی چې مکتب نه څوک اپاینټمنټ د ډاکټر لري اپاینټمنټ، نو هغې ته ځي بیا مکتب نه دې په خاطر چې غیر حاضر نشي، نو د مربوطه ډاکټر نه ایکسکیوز لیټر اخلي. ایکسکیوز لیټر یعنی هغه ورته یو لیټر ورکوي چې دغه کس موږ سره اپاینټمنټ لرلو چې مکتب ته یوسي غیر حاضرېږي نه، نو هغې ته ایکسکیوز لیټر وایي. یعنی مطلب دا چې هغه چې یو بنا یو چې ته کوي هغه دې باید د هغې دپاره یو خط ورکوي چې ته دغه بنا دې کړې چې زه هغه ته تلم هغه باید ثابته کړي. نو ایکسکیوز لیټر هغې ته ویل کېږي. when you are not going to school, in order to be not absent, you should have an excuse letter from a hospital. نو دې په خاطر چې مکتب کې غیر حاضر نشي، نو شفاخانې نه ته باید ایکسکیوز لیټر ولري. نو دې په خاطر هغې ته ایکسکیوز لیټر. خو د ایکسکیوز می چې ما استفاده کو دی وبخه. ایکسکیوز می دغه کابل سر چاو کې اکثره چې غږونه کې بخبر دغه ایکسکیوز می وایي. اصلا ایکسکیوز می دا دې په خاطر ایکسکیوز می مخکې د دې نه چې ته د یو اشتباه مرتکب شي ایکسکیوز می وایي. ایکسکیوز می یعنی وبخه. او یا دې په خاطر چې ته چا توجه ځان ته راجلب کړي. ایکسکیوز می ډېره مؤدب. ایکسکیوز می سر وبخه صاحب. ایکسکیوز می سر where is the restaurant? Excuse me sir, where is the restroom here? Where is the restroom? یعنی تشناب چیرته ده؟ Excuse me sir, where is the restroom? یعنی تشناب چیرته؟ وبخه صاحب تشناب چیرته ده؟ نو هغه ته بیا ډېر په مؤدب وایي. که ته ورته داسې بیا هغه وایي where is the restroom؟ دا امر دی. where is the restroom؟ دا امر دی. خو دې په خاطر چې یو تقاضا یو ادبي غوښتنه excuse me sir، نو هغه به راوګرځي تا ته به توجه شي. وایه مکمل attention یا توجه به تا طرف ته شي، نو ته بیا یو پوښتنه کولی شي. دا ډېره مؤدبه راځي. مثلا که ښځه وي excuse me ma'am where is Dyer Kelly school؟ ډایر کلي مکتب چیرته دی؟ نو excuse me ma'am where is Davis University؟ وبخی میم دیویس یونیورسيټي یا پوهنتون چیرته دی؟ excuse me ma'am where is Davis University؟ نو هغه به تا ته بیا ډیریکشن درکوي چې داسې لاړ شه ټرن رایټ او دومره بیا داسې ټرن لیفټ او دا ډیریکشن به درکوي. خو I'm sorry دا په دې معنی چې ته یو اشتباه وکړې، د هغه اشتباه د جبران په خاطر ته بیا I'm sorry ویلی شي. یو مثلا یو چا مثلا یو غلطي دې وکړه، ښه وبخئ مرګلو یو مرګلي وبخئ افغان صاحب که ما غږ اورې نو وبخه چې زه چون د اخري مراحلو د تدریس کې یم، دې په خاطر چې درس اخلال نشي وروره هغه زنګ مه ووهه. نه پوهېږم چې قصدي یا غیر قصدي، خو مقصد په هر صورت وبخئ مرګلو دغه هغه په جریان کې زنګ مه ووایه، شاته زه مو په خدمت کې یم. نو مرګلو ایم ساري باندې مو خبرې کولې د یو اشتباه چې درنه وشوه، اشتباه نه شاته ته ایم ساري ویلی شي. مثلا ته مکتب ته ځې ایکسکیوز لیټر نه لرې، هغه درنه وایي ایم ساري I forgot it، بخښنه غواړم رانه هیر شو. ایم ساري I forgot it I didn't bring it، بخښنه غواړم رانه هیر شو را مې نه وړو. نو دغه بخښنه غواړم که نه. یا یو چی شی مثلا یو چا یو غلطي درنه وشي نو ایم ساري ویلی شي یعنی وبخه. نو مثلا ایکسکیوز می مخکې د اشتباه نه، I'm sorry وروسته د اشتباه نه. دغه جنسي غوانتې نه دی چې هم وروسته د ډوډۍ هم د مخکې د ډوډۍ نه وي. دا excuse me مخکې د اشتباه نه او I'm sorry وروسته د اشتباه نه. تاسې کولی شئ ځکه انسان د اشتباه نه خالي نه دی، نو excuse me تر څنګ I'm sorry ورسره هغه کړی. که اشتباه وشوه بیا به I'm sorry وایي، که اشتباه دې په خاطر چې د اشتباه د کېدو مخنیوی وشي نو تاسې I'm sorry. بل مرګلو زه present participle او past participle adjective کې راغلم. هغه دا چې past participle adjective ed خوري اخر کې، present participle adjective ing خوري. خو یو شی ته مو فکر وي مرګلو، دا present participle verb نه دی، نه past participle verb دی. موږ present participle form of verb هم لرو، past participle form of verb هم لرو. مثلا
ریګولر وربونه چې دي دویم دریم فارم یې هغه خوري ایډي خوري واک واکډ واکډ ټاک talked talked ټوله ایډي خوري دام پاس پارټیسیپل ورب دی نه ایڈجکټیو چې دغه مو فکر وي walking talking speaking reading going teaching making د ټوله اخر کې وربونه چې ان جی خوري دا پریزنت پارټیسیپل یا پریزنت پارټیسیپل ورب دی نو تاسو باید هغه ځای ته مو ذهن لاړ نشي د پریزنت پارټیسیپل ایڈجکټیو د پریزنت پارټیسیپل ورب سره باید تاسو فرق وکړئ د پاس پارټیسیپل ایڈجکټیو د پاس پارټیسیپل ورب سره باید تاسو فرق وکړئ هغه نو پاس پارټیسیپل ایڈجکټیو د اشخاصو لپاره کارول کیږي I am tired I am bored he is bored she is interested She is interested in watching movie. She is interested in English. She is interested in English grammar. I am interested in teaching to the students. I am interested in English conversation. نو دغسې د اشخاص لپاره او شیانو لپاره ing یا present participle adjective. مثلا this lesson is interesting. This lesson is exciting. This lesson is boring. This lesson is fascinating. This lesson is annoying. دا غسیم تاسو ing ورچوای شئ د شیانو لپاره خو ما درته ویل که اشخاصو لپاره ing استفاده کوي I am boring دا معنی چې زه خسته نه یم زه د خستګۍ باعث شوی یم یعنی یو څوک مې نوره یما زه یو بل چا لپاره یعنی د خستګۍ باعث شوی یم دا اخر کې proper adjectives باندې مو خبرې وکړې مرګلو چې دا د proper noun هغې کېږي مهمه خبره دا وه چې دا باید capital شي اول حرف په غټ توري ولیکئ شي اول توری باید غټ وي مثلا she is from Canada she is Canadian خو ډیره مهم ټکی بل را شو مرګلو چې دا خاص د اشخاصو لپاره نه کارول کیږي د شیانو لپاره هم کارول کیږي مثلا she is from China هغه د چاینا اوسیدونکی دی she is Chinese هغه چینایی دی Chinese China Chinese خو مثلا داسې ویلی شم this TV is Chinese دغه تلویزیون چینایی دی نو شیانو لپاره هم تاسې کولی شئ چې ووایئ Chinese restaurant یعنی چینایی هوټل Chinese TV یا چینایی TV تلویزیون مثلا Afghan TV Afghan channel Afghan cricket team نو د افغانستان د کرکټ ټیم تاسو نشه افغانستان کرکټ ټیم نه Afghan cricket team Afghan TV Afghan channel نو تاسو دغه Afghan دغه ویلی شئ مرګلو د شیانو دپاره هم کارول شي مثلا Japan Japanese he is from Japan he is Japanese هغه د جاپان اوسیدونکی هغه جاپانی دی نو تاسو داسې ویلی شئ I like Japanese cars زه جاپاني موټر خوښوم نو د موټرو شیانو دپاره تاسې اشخاصو دپاره he is Japanese هغه جاپانی دی یا this car is Japanese یا دغه موټر جاپانی دی نو مطلب دا چې proper adjectives تاسې د شیانو دپاره هم د اشخاصو دپاره یعنی د دواړو دپاره کارولی شئ مثلا Pakistani I like Pakistani channel I don't like Pakistani channel مثال ته ویلی شي دغسې he is Pakistani she is Pakistani مفرد مثلا مرګلو دې کې مذکر مؤنث فرق نه کوي چې دې شته she is Afghan he is Afghan she is Canadian he is Canadian she is American he is American he is Egyptian she is Egyptian نو یا she is Chinese یا he is Chinese مذکر مؤنث دپاره ټولو دپاره دغه طریقه دی دې کې هیڅ ستونزه نشته نو مرګلو مننه د په خاطر چې د خبرې وګدې نشي نو دا شیان د موارد چې ما درته ویلې دا حتما هغه کې ونیسئ نو تاسو د شیانو دپاره چې ما په تخته باندې متاسفانه یادونه ونه کړه دلته مې یادونه وکړه خیر د تاسو د لیکچر غونته بڼه لري تاسو کتابچو کې د یاداشت حتما واخلئ چې دغه چاینیز د proper adjectives نه فقط دا چې د اشخاصو دپاره کارول کیږي بلکې دغه شیانو دپاره هم کارول کیږي چې مربوطه هیواد ته نسبت وشي یا مربوطه ملک ته نسبت وشي نو دا کارول کیږي زه به ویډیو وګورم فکر کوم چې ویډیو اوږده شوې دی 450 څو ثانیو کې دی مرګلو بس نور سردردی نه درکوم چون تاسو خیر دی تاسو ډیرو ته ممکن سردردی تر ډیره په دې نه وي چې تاسو روژه ماتی کړی دی تاسو تراویح کړي دي تاسو بېغمه یعنی ممکن ډیر تاسو چیته ناست وئ یا څه بل سیستم وي خو موږ دلته اوس روژه دی دلته یعنی د روژې بیخي غرم 11 بجې دغسې 11 نیمې بجې دي د سهار
نو دلته موږ اوس روژې اولنۍ ورځ دی نو شروع مو کړی دی خو بیا هم دې په خاطر چې تاسو ته مزاحم نشم چې تاسو ته بورینګ نشم I would be boring for you وګوره ما د ځان دپاره هم ING واچول ځکه چې تاسو خستګۍ سبب نشم in order to be not boring for you د دې په خاطر چې تاسو دپاره خسته تمام نشم یا ستاسو د خستګۍ باعث نشم نو وګوره ډېر ښه ځای کې نو دې په خاطر not to be boring for you دې په خاطر چې تاسو دپاره د خستګۍ باعث نشم یا تاسو بورډ نشئ تاسو بورډ نشئ زه درته بورینګ نشم نو دې په خاطر مرګلو نوره به درس په همدې ځای پای ته ورسو که هره پوښتنه هغه مرګلی چې نوم یې رانه ایښ شو مخکې زنګونه واله او که څه پوښتنه لري نر غوندې وروسته د برنامې د زه په اختیار کې مسنجر دی په اختیار کې دی زنګ وایي ویډیو اډیو کوي میسیج کوي ټیکسټ کوي وایس میسیج هر څه چې کوي په اختیار کې دی میسنجر او زه د په خدمت کې یم نو مرګلو مننه د درسونه هغه کوي زه انشاءالله بعدي پنجشنبه راتلونکي پنجشنبه البته د افغانستان په وخت د شپې په 10 بجو به انشاءالله بیا هم ستاسو په خدمت کې د مختلفې موضوع د انتخاب سره ومه نو اوس حاضر کې مو په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې مرګلو دغه رژموتو کې او دغه تراویحو کې او د نوافلو کې تهجدو کې تلاواتو کې دغو کې لږ لږ داسې دعاګانو کې مو یاد ساتئ بالکل وایي دعاګانې تقدیر بدلوی شي نو په دې امید چې تاسې دعاګانې وکئ او موږ طرف هم سپیشل او خاص ځانګړې دعاګانې تاسو دپاره الله دې تاسو ته د درسونو د زده کړې توفیق درکړي نوره په حاضر کې په لوی او متعال خدای سپارمه ښه وختونه ښې چارې یوسفزی صاحب مننه خوښ اوسئ السلام